بله غټه موضوع چې په دې ورځو کې روانه ده، تاسو ته بهتره معلومه دی چې د مهاجرینو موضوع ده. زموږ مهاجرین وروڼه په ایران کې کړیږي، تکلیف ورته رسیږي. تاسو د یوې دوه هفتو را په دې خوا وینئ چې زموږ په ګاونډ پاکستان کې چې زموږ یو ګاونډ مسلمان وروڼه دي او په ټول د تاریخ کې موږ له دوی سره په هره ساحه کې کومک کړی. زموږ تر 5 میلیونو زیات مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي. همدغه مهاجرین وو چې د هر یو د کور نه یو شهید په دې ورکول شوی دی چې د افغانستان استقلال او د پاکستان دفاع وکړي. که زموږ مجاهدین نه وای، نن به روسان پخوانی شوروي په کراچۍ او په ګوادر کې ولاړو. موږ د خپل جهاد په واسطه باندې نه تنها افغانستان آزاد کړی، بلکې پاکستان آزاد کړی. موږ اسیای میانه کې 15 ملکونه آزاد کړي. موږ د برلین دیوال نړولی دی. دا ټول زموږ مدیون دي، احسان دي، او دا به زموږ پوروړي دي چې زموږ احسان به ادا کوي. زموږ له خواهش له خپلو پاکستاني وروڼو او ملګرو نه دا دی چې له مهاجرینو سره د بین المللي قوانینو مطابق د ورورګلوۍ په اساس، د ښه ګاونډیتوب په اساس او د اخوت مسلماني په اساس باندې رفتار وکړي. دا کوم عمل چې په دې څو ورځو کې په پاکستان کې روان دی، په کراچۍ، اسلام آباد، پیښور او کوټه کې، دا د زغملو وړ نه دی. مونږ د پاکستان په سیاسینو باندې غږ کوو چې کله دوی سټیجو ته راخیږي، که هغه په کنفرانسونو کې، بین المللي کنفرانسونو کې مجالسو کوي، کوشش وکړي چې د خپل ژبې عفت مراعات کړي. بېجایه تهمتونه، بېجایه ناحقه واردات په جانب مقابل او خپل ګاونډ مسلمانانو باندې لګول، دا د دې په ځای چې ستونزې حل کړي بلکې نورې هم خرابوي. د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د خپل ګاونډ کې هر مشکل چې وي، که هغه اقتصادي وي، سیاسي وي او که امنیتي وي، که موږ ته ضرورت وي، موږ د دعوت کې موږ سره کومک وکړو په دې لار کې چې څنګه امنیت ټینګي. او موږ د دې ښه کافي تجربه لرو چې څنګه امنیت ټینګ کړو.